د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره ډیری بهرنۍ کمپنۍ په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې چې په ځینو برخو کې عملي کار هم پیل کړی دی. دغه کمپنۍ چې په بیلابیلو هیوادونو کې د پانګونې مخینه لري غواړي د کانونو، کرنې، برېښنا او ترانسپورت په برخه کې پانګونه وکړي چې د کانونو را ایستلو پروسس، په هوایي ډګرونو کې د خدمتونو وړاندې کولو او د صنعتي پارکونو جوړولو په برخه کې د شاوخوا 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت قراردادونو عملي چارې پیل شوې دي. د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال وایي هیواد کې روان امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې بهرنۍ کمپنۍ افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي. بهبود وضعیت امنیتی باعث شده که سرمایه گذارا علاقمند سرمایه گذاری در کشور شود و در حال حاضر از هر جهت زمینه سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم است و سرمایه گذارا می توانند در بخش انرژی، زراعت، سرکسازی و بندها و سایر موارد در عرصه های زیرساختی و زیربنایی در داخل کشور سرمایه گذاری داشته باشه که هم به سود سرمایه گذارا هست. بلخوا د اقتصادي چارو شنونکي وایي افغانستان کې د بهرنۍ کمپنۍ پانګونه به د هیواد په اقتصادي وضعیت مثبت اغیزه وکړي چې د فقر او بیکاري کچه به هم ورسره راټیټه شي. د دې لپاره چې بنسټیز اقتصاد ته لاره هواره شي، اساسي ټکی د پانګونې جذب او د پانګونې ترسره کېدل په یو هیواد کې مهم رول لوبولی شي. افغانستان کې هر څومره چې بهرني پانګوال جذبېږي او ورته زمینه مساعد کېږي، دا د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېره مرسته کوي له څو اړخونو. یو دا چې په کور دننه د بیکارۍ کچه کمیږي، فقر، غربت او لوږه چې په افغانستان باندې حاکمه شوې په کچه کې کموالی راځي، او د اسعارو د خروج په ځای دخول صورت نیسي. د صنعت سکتور پراختیا هم یو مهمه ده چې د یو وارداتي هیواد نه یو هیواد په صادراتي هیواد بدلیدلی شي.